هغه کسان دی واوري الله دې موږ ټولو ته هدایت وکړي کوم کسان چې د دې اخره عشره خاص کر د شپې قدر د شپې قدرداني نه لري دا شپې بیا هم په بنډارو تیري په مجلسو باندې تیري په غیبتو یې تیري په پتو ورکو باندې په چکو یې تیري په فیسبوک یا په ټیک ټاک یا په نور لهو لعب په ګناو باندې شپې تیري دا کسان دی واوري ستا رب و دې ته د قدر شپه ویلې ده ستا محبوب صلی الله علیه وسلم د دې قدرداني په عبادت کړې ده ټول شپه پکې درېدلې دي کوچنیان د خپل کور فامیل ویش کړی دي هغه عبادت ته هڅولې دي د الله رسول د دې قدرداني کړې ده صحابه و کړې ده هغوی دا شپه په عبادت تېره کړې ده هغوی دا شپه په استغفار تېره کړې ده هغوی دا شپه په دعاو تېره کړې ده لیکن تا د خپل رب د دې قدرداني ناقدري وکړل او کوم کسان چې ناقدري کوي هغه به په د قیامت په ورځ د الله په حضور کې شرمنده ولاړ حدیث دی کوم کسان چې په دې شپه بیا هم د بغاوت نه لاس نه اخلي د نافرمانۍ نه لاس نه اخلي د خدای د عبادت ته نه متوجه کیږي د هغه شوق بیا هم نه ورته پیدا کیږي دا کسان دی واوري حدیث دی چې د مځکې پر سر باندې یا په دنیا او آخرت کې څومره خیر الله را لېږلی دي دې کس په دې بغاوت باندې د خپل ټول خیر څخه ځان محروم کوي حدیث دی الله تبارک وتعالی مقدس فرشتې رااستوي په تا فخر کوي لیکن ته په کومه نافرماني اخته دا لس ورځې ځان نسي نیولی دا طاق ورځې ځان نسي نیولی الله پاک جل جلاله دې امت ته هبه ورکړی ده بخشش یې کړی دي ډالۍ ده د خدای د لوري تا د الله ډالۍ هلته وغورځول نافرماني دې وکړل د خدای د ډالۍ قدر دې نه وکړي که د وخت د زمانې یو باچا یو چاته یو تحفه راواستي قیمتي تحفه او هغه تا ته راورسېږي ته هغه د باچا استازي یا یو بل څوک په دا مخ په ولې چې دې ته زه ضرورت نه لرم نو ستا څه خیال دی هغه باچا ته که دا خبر ورسېږي بیا به څومره ستا سره ناراض سي څومره به په قهر سي دا رب الارباب ډالۍ ده دا د شهنشاهانو شهنشاه دی دا د خدایانو خدای دی هغه باطل خدایان چې خلکو په خدایي نیولي دي هغه هیڅ نه دی دا هغه رب دی چې د ټولو عرضي باچاهانو باچا رب دی د هغه د لوري دا ډالۍ ده د هغه د لوري هبه ده د دې هبې قدر وکړه که دې ناقدري وکړه د دنیا او آخرت رسوایي به دې بیا په برخه باندې من حرمها یا من حرمها څوک چې د دې څخه محروم سو فقد حرم الخیر کل د ټول خیر څخه دا سړی محروم سو د الله په خاطر د دې عبادت وکړه دا په عبادت باندې تېره کړم دا شب قدر شپې احتمال ما مخکې هم درته ویل چې دا په طاق شپو کې دی 21 23 25 29 90 کې دی څومره چې کوشش وي خپل بچانو باندې پراخي راوله خپلو کورنۍ ته د دې دعوت ورکړه چې هغه هم دې شپې ته ځان آماده او تیار کړي